درمان صاحب اجازت دی که نه؟ ما کړي د هر چا سره جنګونه ستا په سر زما کور ته بل شوي دي ورونه ستا په سر د چا په سر چې تا زما ګریوان نیولې یاره همدې خلکو راکړي پیغورونه ستا په سر د کلي د غیرت کاڼي زما په سر وریږي نیولې مې د کاڼو ته لاسونه ستا په سر او چې ستا د راتلو ذکر وشي وکم خلک په خندا شي ما ټول عمر بېللي دي شرطونه ستا په سر او پښتون به یې د ډېرو ارمانونو سره مړ کي د مرګ نه پس به وشیندي ګلونه ستا په سر او تنها که سکون غواړې نو په هغه چا مین شه دا چا چې ودرولي اسمانونه ستا په سر ډېره مننه جي ښه جي ښه د درمان صاحب غوښتنه چې غورځېږي که نه ځکه یې په دې پورې خندلي خانجي زمونږ ماتې دروازې پورې خندلي والله که به مې هېر شي د چا داسې پیغورونه یو چا زما د مور په لوپټې پورې خندلي او دا خلک د ډېره مننه چې والله که به مې هېر شي د چا داسې پیغورونه یو چا زما د مور په لوپټې پورې خندلي او دا خلک د پښتون په ترقۍ باندې خفه دي دې خلکو د پښتون په جنازې پورې خندلي او چې ما به پکې کله د غربت خبره وکړه یارانو مې اکثره داسې قصې پورې خندلي او تنها ته معمولي غوندې انسان یې خفه نه شي دې خلکو په رسول او په کعبې پورې خندلي درمان صاحب وایي لاس چې د غریب کله د خان ګریوان ته ورغلی بس هغه سړی په دې ګناه زندان ته ورغلی شته په دې بازار کې د شالونو دوکانونه خو د شالونو دوکانونه خو هغه بدنصیبه د مرمو دوکان ته ورغلی او لاس کې ټوپکو او له بریتونه یې وینې تلي یو ورور د بل کور ته د دښمن په شان ته ورغلی ډېره مننه چې لاس کې ټوپکو او له بریتونه یې وینې تلي یو ورور د بل کور ته د دښمن په شان ته ورغلی او څه مغرور دی یار د زلیخې مینې ته نه ګوري بس د یوسف حسن لټوي قرآن ته ورغلی ډېره مننه څه مغرور دی یار د زلیخې مینې ته نه ګوري بس د یوسف حسن لټوي قرآن ته ورغلی او ځان ورته د خپلې ځالې ورکه شان مرغۍ ښکاري کله چې تنها په تنهایۍ کې ځان ته ورغلی ښه او دا یو غزل بل چې درمان صاحب چې جړا کوي ماتم کوي خندا پسې خفه دي جړا کوي ماتم کوي خندا پسې خفه دي د دې کلي دا پیغلې دومره چا پسې خفه دي او اشنا که په ما نه کوي په ځمکه رحم وکړه اشنا زمونږ د کلي لارې تا پسې خفه دي تیریږم د یار د کور په مخه داسې وایم په دې کلي کې څوک دي چې په ما پسې خفه دي او خانانو د کورونو رڼاګانې کړلې بندې زمونږ ماشومان جاړي رڼا پسې خفه دي او حیران یم رازقه په ګډا دې رزق ورکو رازقه یو څو ډمې دې ګډا پسې خفه دي ښه او دا څو شعرونه نور چې ولاړو محترم ته په تعظیم لکه د بوت ولاړو محترم ته په تعظیم لکه د بوت حجره کې خان ته غلی و یتیم لکه د بوته تعبیر به د دې خوب سوي ملا یار ته مې ویله هندو غونته کې ماته یې عظیم لکه د بوته او د وخت د خدایانو نصرونه داسې پرې کړي چې وسنګه ابراهیم لکه د بوته ډېره